اسیب قوای مرکز سیدی مشت یو شپه حال راغی ده یو ځای ناستو موږ قطعات خاص پسې واستول ځکه د نور پولیس خو د امانالله ګذر سره لاس درلودل چې ورسې دا ونیسي دی تایمني کې یو ځای د بچه بازي په محفل کې ناستو موږ په خبر وو څنګه چې قطعات خاص ووتل هلته یو امر د اوزې دی چې هم د دغو خلکو څخه دی اوزې چا سیدي دغه امر د اوزې دوه ځایه چک پوینټونه واچول چې د قطعې خاص چې ټانګونه راځي دغه سلوک یې پوښتنې ځینې وکړي څو چې اسیب قوای مرکز ته وخت ورکړي چې لسنې وتښتي تر دغه حاله پورې تاسې وګورئ شه په وزارت داخله کې مو راوستله سرور غداري مو وکړي په وزارت خارجه کې مو راوسته غداري مو وکړي په مالیه کې ولاړ غداري مو وکړي چې هر ځای کې موږ تاسو ته ځای درکوو ورور درته وایي غېږ درته خلاصو تاسو راځئ هلته موږ بېرته په خنجر وایي او غداري کوئ تاسو خو نو امتحان یو وارې ورکړي نور نو څه شی غواړئ له دې وطن نو زه دا داسې وایم اسیب خانم چې خلک که تاجک دی که پښتانه دی که هزارگان دی که ازبکان دی په دغه شیانو مه غولیږئ ګورئ اسیب خانه دوم نړیوال جګړه یو کس دواړه طرف فن کړی دی یعنی بسته نړیواله جګړه یو انسان یوه کورنۍ خپل د ګټو لپاره دواړه طرف یې جنګولي دي نو چې دغونه غټ پیره پلانونه جوړېدلی سي د افغانستان ډېره وړه موضوع ده د خارجیان ته والله بلا د طالب تم دوی فند ورکړي دغه خارجیان دي والله بلا دغه جبهې مقاومت هم دوی ورکړي زموږ مشران یې ته هم ورکول داسې نه دي چې زموږ مشران دغونه نارینه خلک و زموږ دم دغه ګرد یو ادرس نه را روان دي وروره د یو ادرس نه را روان دي دغه موږ خپل منځونو کې جنګوي موږ خپل منځونو کې یو بل سره وژنو خلک دې حالت ته ورسېدل چې خپل ګردې خرڅوي صحیح دی او دوی د غونډې پر خیر ناستې له فرانسې نه وروره ماته چې شي کوي بیا د دوی منافقت وګوره اوس امریکایان ته هم دلته لابي شروع کړي دي صحیح دی امریکایان ته وایي چې زما سره کومک وکړه زه ستاسو پر طرف یم صحیح دی خو هلته بیا قاسم سلیمانی ته دغه رحمت زوی کاکا ویل که نه ویل چې پدرم گفته بود که اگر حاجی قاسم کشته شد ما مسئولیت کاکاگیر ادا میکنم اگر من کشته شدم او در قبال شما مسئولیت کاکاگیر ادا میکنه او سره نو ست کم طرفیه بل درته وکم زه غواړم چې دا په فارسی وکم او د پنجشیر له خلکو څخه پوښتنه وکم ببینین پنجشیریای عزیز اینا یک یهودی رو بچه احمد شاه مسعود یک یهودی رو بردن سر قبر احمد شاه مسعود صحیح او سخنرانی میکنه اینا چک میزنن ناره تکبیر الله اکبر همین در کدام کتاب است شما با خود یک دفعه فکر کنید یک یهودی که او مسئولیتش هست که در هر وطن میره اونجا مردم بین خود میندازه جنگ جور میکنه و این پول خوره میگه شما امی ننگ تاریخی را امی خو یک ننگ ماند که شما سر قبر احمد شاه مسعود هم بعد نمیگم